السلام علیکم دوستانو، زه یم عرفان خان. په نننۍ ټیوټوریال کې به موږ دا زده کوو چې موږ څنګه یو نوی فایل په اډاب فوټوشاپ کې جوړولی شي. دغه دوې طریقې دي. اول خو دا ده چې فایل ته به ولاړ سو او نیو باندې به کلیک وکړو او دا ځای کې به چې کوم زموږ د ضرورت سایز وي هغه به خوښ کړو او بیا به اوکې پریس کړو. او تاسو دغه کار کنټرول ان د کیبورډ نه په شارټکټ هم کولی شئ. په نام کې به نام ورکړئ چې څه نام تاسو خوښ وي هغه ورکولی شئ. د کوم انټایټلډ چې ده دغه به زه دا ورکړم. پروجیکټ نام دا صحیح ده. پریسیټ کې کسټم پریسیټ دي. تاسو دلته د خپلې مرضۍ سایز هم لګولی شئ. دلته چې کوم جوړ سایزونه دي هغه هم لګولی شئ. او یا تاسو چې کوم فلم اینډ ویډیوز غواړئ NTS یا تاسو چې کوم 2K یا 4K دغه هم وکولی شئ. ریزولوشن 150 او کلر RGB. که چیرې تاسو د ویب دپاره ډیجیټل غږ استعمالوئ نو RGB، او که چیرې تاسو دغه پرینټ کول غواړئ نو CMYK به تاسو سلیکټ کړئ. او دا پریسیټ اوس تاسو د خپل ځان سره په دغې سیو بټن باندې کلیک وکړئ او سیو کولی هم شئ. همدغه اپشن پکې دی چې تاسو آیا دا ریزولوشن هم د ځان سره سیو کوئ، ریزولوشن هم سیو کوئ، او که دغه ریزولوشن شوه ریزولوشن کانټینټ ریزولوشن موډ اینډ بیټ ډیپټ او نور هم دغه چې کوم دا ریشوګانې دي دغه هم تاسو کولی شئ چې سیو یې کړئ. پیکسل اسپیکټ ریشیو او پروفایل هم سیو کولی شئ. زه غواړم نه سیو کوم نو ما کینسل کړه. زما چې کوم دا سایز ده دغه باندې به زه کلیک اوکې پریس کړم. اوس په دغې سایز کې زه چینجینګ هم کولی شم. اوس مانه څه غلطي وشوه، میسټیک رانه وشو. زه غواړم چې دغه سایز زه بدل کړم. نو ایمیج ته به ولاړ شو او چې کوم ایمیج سایز دی دغه په دغه ځای کې هم چینج کولی شو 2048 1556. که زه دغه دواړه برابر کړم نو دغه به زیات شي. ولې چې دا ویډ ده او دغه هایټ ده. او چې دا ویټ پیکسل ډایمنشن د لاندې چې کوم ده دا ډاکومنټ سایز ده. زه دا 2048 اوس دغه انچز کې ده، دغه به کو په انچز کې هم چې کوم د کینوس سایز ده هم دغه ده. دغه په پیکسل کې 15 ده 1600 مو کړو. اوس ګورئ تاسو ورته چې څه کېږي. اوس دا لاندې لږ زیات شه. ګورئ اوس زه دا لګوم. ما دا کنټرول R سره چې کوم د لاینونه دي ما دغه ولګول ایمیج ته. او چې کوم کینوس سایز ده کنټرول C تاسو د کیبورډ نه هم کولی شئ. دغه 10 انچز ده. دغه چې زه اوس 12 انچز کې تاسو ګورئ ورته دغه اوس دونه سیوا شه. مطلب دا چې زیات شه. اوس دا سایز دا څه دغه دا سایز زموږ سره زیات شه. سلیکټ کنټرول D سلیکشن به ډي سلیکټ کو بیا به مو ټول. دوستانو امید لرم چې تاسو به په دغې باندې پوه شوي وئ او زده کړه مو به کړې وي نه. که چیرې تاسو ته دا ویډیو نو مهرباني وکړئ تاسو یې لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په لوی الله مو سپارم.